وایي پیغمبر علیه السلام مخې ته یو کس راله او هغه ورته خپله قصه شروع کړله چې زما نه دا ګناه شوې ده چې ما به الله ماف کړي که نه. په دې قصې کولو کې وایي پیغمبر علیه السلام رنګ سور کېده، دومره حد درجې ته یې رنګ ورسېده چې د انسان باندې د څپېړې ګزار وکړو، د مخې نه یې پاڅاوه. دا سټوري د سره ټوله شریکوم، کوشش وکړه په خپله یې هم واوره او نور مسلمانان ورونو سه لازمي شیر کړه. راځئ اورو. دومره غټه ګناه به م الله معاف کوي او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي. خو هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده، دا خو راته ووایه که نه. د الله خوږه پیغمبره ستا د مخ نه ماته حیا راځي، ستا د مخ نه ماته څه راځي؟ حیا راځي، نشم ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایي چې زما دومره ګناه غټه ده، د ځمکې نه غټه ده، د اسمانونو آخر ګناه څه ده؟ د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټوم، زه کفنچور یم. څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به زه شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه، هغه ترې راپټ کړم، مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له به بازار کې خرڅ کړم. دا زما کار دی، کفنونه پټوم د مړو نه. 7 کالو پورې مې دا کار وکړو. د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه، د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه، پیغله جینۍ مړه وه. نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړمه او د هغې قبر مې کولاو کو. نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو. کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه، ښایسته جینۍ وه، هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې. نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه، دې سره څه وکړه؟ نعوذ بالله بدکاري وکړه. وي د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه. دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته اواز وکړه، هغې مړې جینۍ راته د قبر نه اواز وکړو چې ای ظالمه، ای فاسقه، د الله نم نه یېرېږي، د الله نم تاله یره نه درځي. خلک خو دې نه یې ځه نو د الله نم تاله یره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړمه او زه به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې یم، په ما خو دې غسل واړه. دا تاسو وکړه ظالمه، د الله نه نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي. د الله پیغمبره اوس یېرېږمه چې ما به الله معاف کړي، دا د کول ګناه وه. روایتو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی او چې د دا کیسه کوله، دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام پې ګزار وکړو، ګزار یې پې وکړو. وی پاسه بدبخته زما د خوانه، پاسه بدبخته، تاله د مړي نه د هغې قبر نه م یره نه درتلله، هلته تا بدکاري کوله، دومره ته په زړه سخي، پاسه زما د خوانه. او ستا دپاره لایق چې دی هغه جهنم دی، ستا دپاره اور لایق دی. هلکې د ځان نه خوانه پاس او دی په جړا روان شو، په جړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړا پرېوتو. 40 ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاړي، الله ما معاف که، الله ما معاف که. په دې 40م ورځ باندې دعا غواړي، وی الله کو چېرته زما د دعا تا معاف کړي که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام پې خبر که، زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي. او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه، زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېځه، خو د اور په جهنم مې مه سېځه. الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه، ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که. الله دا دعا یې وغوښتله، چې دا دعا یې وغوښته دې کې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی نبی علیه الصلاة والسلام لره، د الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم
زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا راته وای جبرئیل رالی څنګه؟ جبرئیل څنګه رالی؟ دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستانه کړي او جواب یې درنه غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیار کې الله زمانه تپوس کې جواب یې رانه غواړي. وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې خالق ته یې کو خالق زه یم، د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې کو زه یم. نبی علیہ السلام